السلام علیکم. غواړم د ډیشبورډ ډیزاینینګ لپاره یو ښایسته شانتي چارټ ډیزاین کوم. فار اگزامپل د سټوډنټ لپاره دا اخلم سایز. نو دلته راځم اس نیم او دا هم فار اگزامپل ټارګټ مارک اخیستی دی کنه مارکس دی هم 90 اخیستی دی 97 اخیستی دی دی 50 او دا هم 67. یو بل کالم ته ضرورت لرم ترڅو هغه ور لیپ کم د هغه په سر باندې واچوم. ان شاء الله طریقه ورسته واضح کیږي. نو ته هیلپ کالم او دا فل 100% اخلم. څو فل 100 اخلم. خلاص دنه بوس چارت څنګه جوړوم دا سلیکټ کوم او دلته راځم او بیا اکسل چارت اخلم. چارت ډیزاین داس ډیزاین کلستر کالم اخلم او چارت را سره پورته کوم. کله چې می چارت پورته کو بیا راځم دا ټایټل دینه څوړ کوم استکوم او دا سیریز هم د دې استکوم او دا اکسس دی ډیټا د دې فارمیټ اکسس راځم او هغه را سره 0 سید بالکل او دا هم 100 نه باید پورته نسی. هیلپر کالم خدا دی زه غواړم د دې سایز او تغیرات کې راولم. دلته راځم فارمیټ ته او د دې اورلیپ داسې کوم فول اورلیپ کوم او بیا د دې سایز څوړ کوم ډبلو داسې او دا سیریز سیدی دا څنګه کوم دا اوټلاین نو کوم یا ډیلیټو او دا هم را سره دا بالکل یې را سره او دا هم صحیح ده او دا هم یو څه ریسایز کوم. بیا راځم په دې باندې دلته شیپ ډراو کوم. څه رقم شیپ کې پیل کوي هغه تاسو خپل خوښه دي. هر رقم وغواړئ تاسو کولای شئ هغه پیل کړئ. زه هم دا سرکل اخلم شیپ ور سره نسم منظم راته ډراپ شي او د دې اوټلاین څوړ کوم نو کوم او د دې فیل څوړ کوم ریډ کلر کوم او دا هم یو 3D افیکټ کوم. دا کنټرول ډی کوم. کله چې کنټرول ډی کو بل شکل واخس دا نو فیل کوم او دیتا اوټلاین ور کوم. کله چې دیتا اوټلاین ور کو او دا داسې اوټلاین او دی اوټلاین ته کلر یو څه داسې چینج. لمړی دا را کاپی کوم کنټرول سی دی نه کاپی اخلم خو دا ور باندې پیل کوم. د دې فارمیټ ته راځي یا دلته فارمیټ در سره فلټر د دې راځم او دا فرام ټیکسچر پیل کوم. خو ټیکسچر ما سره کاپی کړم د کلیپ بورډ کې ده کنه. دلته راځم کلیپ بورډ باندې کلیک کوم. دا یو یونټ فار 100 ده یعنی دا یو دانه سرکل دایره په سلو برخو لپاره کفایت کوي. موږ وایو د هر شلو لپاره برخو لپاره باید یو دایره نو دغه لپاره دلته راځم سټیک سیستم ته سټیک سکیل ویت ته راځم او دا 1 یونټ لپاره ده کنه. یو یونټ زور ته نه د 20 لپاره باید سي. کله چې دا جوړ کو په دې کلیک کوم او دې ځای نه راځم سیریز فرست سلیکټ کوم او بیا دلته راځم بیک ګراوند را سره سلیکټ شو. دلته راځم او دې کې پیسټوم پیسټ دا په وخت کې به زه په دې کلیک کوم او دې نه به کاپی اخلم او بیا راځم بیرته هم دلته کلیک کوم. زه راځم دلته کلیک کوم او سیریز 1 سلیکټ کوم او فلټر راځم فرام کلیپ بورډ. هغه بیا هم 100 لپاره یو یونټ ده یعنی د سلو لپاره یو یونټ کاری یو هم دا سرکل کاری. نو زه بیا راځم دې باندې کلیک کوم او د یو نه بلکې څه د هر 20 لپاره دی یو څونه ښایسته ډیزاین ګوره. که زه غواړم دلته ولیکم 55 دلته ګوره 55 که زه دلته اوس غواړم سل هغه مکمل پیل کیږي. یا زه ولیکم 40 هغه اتوماتیک دا دوه خانې پیل کیږي. بالکل سمپل کار نو خو ان شاء الله په دې باندې کال ډیټا لی اوټ کړئ نو په دې کلیک وکړئ دلته راسئ او سیریز 1 را سره سلیکټ کړئ او بیا هم د دې ډیزاین ته راځو او بیا هم ډیزاین ته او بیا کال ته راځو او بیا لیبل ته او کال اوټ کو. بالکل اسانه خبره ده. بس خالی په دې باندې کلیک کوم 25 سلیکټ کوم هغه 25 ما سره پیل شو.